د هند او افغانستان ترمنځ د یو ورځنۍ لوبلړۍ راتلونکي شنبې ورځ پیل کیږي. د شمالګیر روهیت شرما په څېر لوبغاړو په شتون کې به افغانستان وکولی شي په دې ورځنیو سیالیو کې تاریخ جوړ کړي او کنه. هند لوبډلې هم خپل سکواډ اعلان کړی و او لوبغاړي پکې مشخص کړي چې د ویرات کوهلي لوبېدل په دغه سیالیو کې نشوني دي او دغه راز افغان لوبډلې هم په دغه سیالیو کې لوبغاړي مشخص شوي چې راشد خان په اړوند باندې هم ویل کېږي چې انګلستان ته تللی او په سیالیو کې به ګډون نشي کولی. دغه ادعاو په اړه هم در سره شریکو او ترڅنګ دا هم چې سلیم صافی هم امکان ولري چې په سکواډ یا نوملړ کې ځای پر ځای شي، نو د کوم لوبغاړي په ځای باندې به په سکواډ کې اخیستل کېږي. ویډیو تر پای پورې راسره وګورئ او ملتیا مو وکړئ. په ټوله کې د هند لوبډلې سکواډ چې بیا هم تجربه لرونکي لوبغاړي د ورځنیو لوبو په ځانګړي ډول شوبمن ګیل او روهیت شرما هم په دغه سکواډ کې شامل دي او همدغه ډول ویرات کوهلي نشي کولی د افغانستان پر وړاندې په سیالیو کې ولوبېږي ځکه دی هم ټپي دی او همدا ډول غواړي چې یو څه نه څه استراحت هم وکړي. که څه هم ځینې خبرې دا وي چې دی به استراحت وکړي، خبرونه په لومړیو کې داسې وو، خو اوس داسې ویل کېږي چې هغه ټپي دی او په دې سیالیو کې ګډون نشي کولی. نو ویرات کوهلي هغه وسله چې د هند لوبډلې لپاره یو پیاوړی لوبغاړی دی او د افغانستان پر وړاندې به نه لوبېږي. د دې ترڅنګ د هند یو بل پیاوړی لوبغاړی چې بومراه دی، جسپریت بومراه هم په دې سیالیو کې نشته او دا هم د افغانستان د لوبډلې لپاره یو مثبت خبر کېدلی شي چې د نورو لوبغاړو په شتون کې نسبتا د بومراه په پرتله باندې د نورو لوبغاړو په وړاندې ښه ولوبېږي. هند له دې وړاندې د افغانستان نه ټیسټ لوبه په ښه ردم سره ګټلې ده او د یو ورځنۍ لوبو په ترڅ کې به افغانستان سره په یو قوي مورال سره سیالۍ ته راځي. په ټوله کې در سره شریکوم چې روهیت شرما بیرته راستون شوی دی، کوم چې د ډېر وخت راهیسې د هند د لوبډلې څخه په ټوله کې شل ورځو لوبو څخه تقاعد اعلان کړی دی او په یو ورځنۍ لوبو کې هم ډېر کم لیدل کېږي چې دی به د شوبمن ګیل سره خپل اوپننګ ترسره کوي او ویرات کوهلي به هم په دې سیالیو کې نه اوسېږي. پوښتنه پکې دا ده چې آیا د افغانستان لپاره دغه یو طلایي فرصت کېدلی شي او که نه. د هند کرکټ بورډ د افغانستان پر وړاندې چې کومه لوبډله هم اعلان کړې ده نو په دې کې شوبمن ګیل کپتان دی او همدا ډول نور لوبغاړي هم ورسره ځای پر ځای شوي دي. د هند په دغه لوبډله کې ګورو چې جسپریت بومراه هم شتون نه لري او د دغه په نشتون کې افغان لوبډله هم کولی شي له دې فرصت نه هم ښه ګټه واخلي او ښې سیالۍ ترسره کړي. کوهلي هم د آی پی ایل په فاینل لوبې پر مهال باندې ویل کېږي چې هغه ټپي شوی و، نو په دې اساس باندې هم په لوبه کې ګډون نشي کولی او همدا ډول په یو ورځنۍ لوبو کې روهیت شرما بیرته کوم لوبډلې ته راغلی دی نو دی هم د هند لپاره په یو ورځنۍ لوبو کې ښه ریکارډ لري چې د افغانستان پر وړاندې به یو له مهمو کلیدي لوبغاړو څخه اوسېږي او هیله مند یو چې د روهیت شرما په وړاندې افغان لوبغاړي هم ښه لوبه وکولی شي، کوم چې یو اغېزناک لوبغاړی هم په دې سیالیو کې ثابتېدلی شي. د دې ترڅنګ د دغې لوبلړۍ ځانګړنه هم دا ده دوستانو چې دغه لوبلړۍ به بیا هم د افغانستان د راتلونکو لوبو لپاره یو ښه چمتووالی وي چې نړیوال جام سیالیو ته پکې ښه چمتووالی ونیول شي. 2020 نړیوال جام سیالۍ چې ترسره کېږي او په دې سیالیو کې د افغانستان د لوبغاړو په اړوند باندې هم درته ویلی شم، کوم چې سکواډ هم تاسو ولیده، در سره مو سکواډ هم په نورو ویډیوګانو کې شریک کړی دی چې بیا هم افغان لوبډله د دغه سیالیو په ترڅ کې به د هند پر وړاندې لوبېږي. نو د توقع خلاف هیله مند یو چې ونه لوبېږي ځکه چې ټیسټ لوبه تاسو ولیده چې افغان لوبډلې په ډېر بد وضعیت کې وبایلله او ځینې کلیدي لوبغاړي چې د افغانستان و مثلا راشد خان او ابراهیم ځدران په څېر باندې لوبغاړي په دې سیالیو کې نه وو، نو طبعا فشار او تفاوت په دې برخه کې ډېر زیات دی چې دا د افغانستان هغه قوي وسله ده چې زموږ سره په لوبډله کې نه وو. اوس یو ورځنۍ لوبو کې راتګ کې باید ووایو چې ابراهیم ځدران هم په یو ورځنۍ لوبو کې شته دی، راشد خان هم په یو ورځنۍ لوبو کې دغه په اړه باندې داسې ویل کېږي چې انګلستان ته تللی دی او سیالیو کې به ګډون نشي کولی، خو دغه یوازې ادعاوې دي او راشد خان په اړوند باندې دا هم ویل کېږي چې هغه به دغه سیالیو ته راځي او په سیالیو کې به ګډون کوي ځکه چې دی عموما د سکواډ برخه ده. نو اختلافونه هر څومره هم چې منځته راځي لوبغاړو ترمنځ باید پای ته ورسېږي او په داسې سیالیو کې هم لوبغاړي راشي. که څه هم په ټیسټ سیالیو کې راشد خان نوملړ کې نه و شامل او د ټپ له امله، خو دا ځل کومه بهانه هم نشته ده او راشد خان هم دغه سیالیو ته راځي، کوم چې اړتیا هم لیدل کېږي. او د دې ترڅنګ په سکواډ کې یو بل تغییر چې سلیم صافی هم د هند پر وړاندې په ټیسټ سیالۍ کې ښه ولوبېده او
شپږ وکټې ترلاسه کړي. د دغه لوبغاړي هغه زحمت او کوم کریر او کوم بالینګ ترسره کړی د دې ضایع کول هم نه دی پکار. نو دا هم ویل کېږي چې دی به په نوملړ کې اخیستل کېږي. په ډېر احتمال سره د امکان ولري چې د فرید احمد ملک پر ځای باندې لوبډله کې شامل شي، چې ګڼ شمېر افغان مینوالو هم دا غوښتنه کړې ده چې فرید ملک باید له سیالیو کېنول شي او پر ځای همدغه وړ لوبغاړی چې هکې جوړیږي دغه سیالیو ته واخیستل شي، ترڅو یو ځل بیا هم په دغه فارمټ لوبو کې د افغانستان لپاره ښه کارکردګي وړاندې کړي او د ده کوم سرعت دی دا هم د افغانستان لپاره اړتیا ده د دغسې بالرانو لپاره چې هغه په سرعت سره توپ اچونه کولی شي. او ډېر کم داسې بالران دي د افغانستان په لوبډله کې چې د سرعت په حساب باندې دوی تر 140 سپیډ کولی شي، ولې سلیم صافي دا ثابته کړه چې له دې زیات سپیډ سره توپ اچونه کولی شي، له 140 سیوا سپیډ سره، چې د دغه دوامداره کنسسټنسي لوبې کولی شي چې بیا هم د ده په بالینګ په سرعت کې په تجربې کې ډېر زیات رول ولوبوي. نو په ټوله کې د افغانستان د لوبډلې لپاره په یو ورځنیو لوبو کې مثبت پوینټ دا ګڼم نسبتا د ټیسټ لوبې نه، چې زموږ زیاتره لوبغاړي په ټیسټ لوبه کې هغه لوبغاړي چې کلیدي رول یې درلوده په لوبډلو کې نه و، چې راشد خان و، ابراهیم زدران و، دوی به لوبډلې ته راځي او زه مطمئن یم چې لوبډله به ورسره بیا هم قوي ساید واخلي او هیله مند یم چې یو په زړه پورې لوبه ترسره شي. د لوبو د وختونو په اړوند باندې باید درته ووایو چې دغه ټولې لوبې د هند په کوم هیواد کې ترسره کېږي، په کومو ښارونو کې، دا به د افغانستان پر وخت په 12:30 بجو باندې پیل کېږي، چې په ټوله کې ویلی شو دا به په لکنو، ترڅنګ په چینی او همدا ډول یو بل لوبغالی هم دی چې په دې لوبغالو به سیالۍ ترسره کېږي او هیله مند یم چې په زړه پورې لوبې ترسره شي او افغان لوبډله هم په دې سیالیو کې سترانونه وکړي. هدی کل وکولی شو افغانستان په لومړي ځل باندې دغه تاریخ جوړ کړي چې هند لوبډلې ته ماته ورکړي او د سیالیو په ترڅ کې 3 لوبې وګټي. نو د راتلونکي دغې لوبډلې په اړوند باندې ستاسو نظر څه دی؟ نوملړ کې باید تغییرات راشي او که نه د سلیم صافي راتګ په نوملړ کې مهم دی، او که چیرې راځي نو په کوم لوبغاړي په ځای باندې به راشي؟ نو تاسو خپل نظر راسره په کمنټ کې شریک کړئ، ویډیو مخکې نورو دوستانو سره شریک کړئ، او که چینل کې نوي وئ نو سبسکرایب هم در سره وکړئ او زموږ ویډیو نورو ملګرو سره شریک کړئ. تر بیا ښې